السلام علیکم زه یم ستاسو کوربای جاز شاهین په نننۍ ویلا کې د دوه یورپین کنټریز نیدرلند او بیلجیم ترمنځ چې څنګه ریلیشن دی د دغو ترمنځ بارډر منیجمنټ څنګه کیږي د دې په منځ کې ټریډ څنګه کیږي او د دې ټریډ د دغه بارډر منیجمنټ دغه ملکونو ته فایده څه ده او د دې په مقابله کې بیا د دوه ایشین مسلم کنټریز پاکستان او افغانستان ترمنځ چې څنګه تعلقات دي د دې په منځ کې بارډر منیجمنټ څنګه کیږي او د دې څومره د خلکو ته جابز ملاو دي په دې باندې ډسکشن کوو. نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي چې ولې مسلم کنټریز ترقي نه کوي او دوی ولې دومره وروسته دي. که په چینل باندې نوی چینل د سا سبسکرایب کوي ویډیو د سا لایک کوي ځکه چې تاسو په سپورټ او تاسو په مینا دا چینل مخ ته روان دی. راځو اولنی پوینټ ته چې د بیلجیم او د نیدرلند په منځ کې بارډر منیجمنټ څنګه دی. د دې دوه ملکونو بارډر څنګه منیج کیږي او د دې باونډري څنګه ده. په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې د دې دوه کنټریز په منځ کې بارډر صرف د نښو په بنیاد باندې د نشانو په بنیاد باندې جدا شوی دی. نه صرف د غلطه پلس ساين لګیدلی دي او دغه دوه ملکونو چې څومره خاوره د غي د یو بل نه جدا کړی ده. په دغه ځای کې چې څومره کورونه دي څومره علاقه کې آبادی ده دای هم د دغه ځایونه نه د لري کړي. که تاسو کتئ شئ دا یو کور پکې هم په داسې ځای باندې واقع دی چې نیم دغه کور په نیدرلند کې دی او نیم په بیلجیم کې واقع دی. خو د دې باوجود دغه خلک ښه ژوند تیروي دغه کور هم چا نه دی وران کړی. د دغه دوه ملکونو آبادی هم ډیره کمه ده او د دې ایریا هم ډیره کمه ده. که موږ وګورو نو د نیدرلند ایریا 41850 سکویر کیلومتره ده. د دې په مقابله کې د بیلجیم ایریا 30669 سکویر کیلومتره ده. یعنې دا ډېر واړه ملکونه دي. دغسې د دې دوه پاپولیشن د 1,82,48,000 پاپولیشن دی. د دې په مقابله کې د بیلجیم 1,18,70,000 ده د دې آبادي ده. خو د دې باوجود هم د دې څومره ټریډ کیږي څومره د دې د ټریډ د وجې نه باهمي جابونه میلاو دي هغه که تاسو وګورئ نو حیران به شئ. د دې بارډر لینت که تاسو وګورئ هغه هم ډیر کم دی صرف 430 کیلومتر دی. خو د دې ټریډ څومره کیږي د دوه ملکونو په منځ کې د ټریډ په حواله سره نیدرلند بیلجیم ته ایکسپورټ څومره کوي 94.3 بلین ډالرز د دومره بلین ډالر دیو ایکسپورټ کوي. د دې سره سره که موږ وګورو بیلجیم د خپل ملک نه د نیدرلند ته څومره ایکسپورټ کوي هغه 65.7 بلین ډالر ایکسپورټ کوي. یعنې د دوه ملکونو په منځ کې دغه تجارت څومره لوی حجم دی یعنې څومره ډیر لوی تجارت کیږي. اوس مخې ته ګورئ چې دغه دوه ملکونو کې د دیو صرف د تجارت د وجې نه دیو ته څومره جابز میلاو دي دیو څومره جابونه کوي. نیدرلند کې دغه خلکو ته دغه دوه ملکونو په منځ کې چې څومره تجارت کې دیو د وجې نه 250,000 خلکو ته جابز میلاو دي. دغسې په بیلجیم کې د دې په مقابله کې 320,000 خلکو ته جابز میلاو دي. یعنې دومره ډیر واړه ملکونه دي او د دې په منځ کې بارډر څومره ښکلی منیجمنټ کیږي دغسې د دې اکانومي څومره ښکلې روانه ده څومره ښکلي جابز ورته میلاو دي. د دې په مقابله کې راځو ایشین مسلم کنټریز ته چې یو افغانستان دی او یو پاکستان دی چې دا ډیر نږدې ډیر لوی ملکونه دي. آبادي هم د دې په مقابله کې ډیره زیاته ده. د دې په مقابله کې بارډر لینت هم ډیر زیات دی. خو د دې په منځ کې ټریډ څومره کیږي او د دې بارډر منیجمنټ څنګه کیږي او د دې دغه خلکو ته فایده څومره کیږي نو دې ته راځو. د پاکستان او د افغانستان په منځ کې تاسو د تصویر کې وګورئ بارډر څنګه منیج کیږي. د دوه طرف نه یو کانټه تار لګېدلی دی دوه ملکونو په منځ کې او دغسې ډیر پوځیان او مختلف چوکۍ پې لګېدلي دي او دغه بارډر منیج کوي. یعنې یو بل ته په داسې لیول باندې ولاړ دي
چې خامخا د یو طرف نه لکه چې حمله کیږي او هغه بل طرف نه د هغې انتظار وي یا هغه باندې ټرای کیږي چې حمله ونه کړی شي. یعنې صرف د دې تصویر نه تاسو ته اندازه لګوئ چې د دې په منځ کې دغه بارډر څومره په کمزوري طریقه باندې د دې منیجمنټ کیږي. د دې نه علاوه که وګورئ دا څومره لوی ملکونه دي د ایریا په لیول باندې د پاکستان ایریا 7,96,095 سکویر کیلومتر ده چې دا د فاټا د رقبه چې څومره ایریا ده هغه لات په دې کې نشته. د دې نه علاوه که تاسو افغانستان ته وګورئ نو د هغې 6,52,230 سکویر کیلومتر رقبه ده. ګورئ مخې ته د پاپولیشن په حواله سره د دواړو ملکونو پاپولیشن هم ډیر زیات دی. که وګورو نو د پاکستان پاپولیشن تقریبا 24 کروڑ دی او دغسې د افغانستان آبادي که موږ وګورو نو هغه هم ډیره زیاته ده. هغه 3 کروڑ 74,66,000 څه د پاسه خلک دغلته اوسیږي او آباد دی. نو دا هم د دغه دواړو یورپي کنټریز په مقابله کې ډیره زیاته ده. اوس د دیو په منځ کې بارډر د هغې په مقابله کې څومره دی؟ د دیو په منځ کې د بارډر لینث د هغې په مقابله کې هم ډیر زیات دی. د دې په منځ کې چې څومره بارډر دی د هغې لینث 2640 کیلومتر دی. یعنې دا ډیر وسیع بارډر دی. راځو ګورو چې د دې بارډر باندې څومره ټریډ دیو کوي او د دې ټریډ دغه دواړو ملکونو ته حجم څومره دی او پیدا یې څومره ده. د دواړو ملکونو په منځ کې چې څومره ټریډ کیږي د 2023-24 د ریپورټ مطابق پاکستان په دغه کال کې افغانستان ته څومره ایکسپورټ کړي دي هغه 59.11 میلیون ډالر. یعنې ډیر کم. هلته ډیر وړوکي ملکونه دي او هغه د بلیون ډالرز ټریډ د دیو په منځ کې کیږي او پاکستان دیو ته صرف د 59.11 میلیون ډالرو ایکسپورټ کړی دی چې ډیر کم دی د هغې په مقابله کې. دغسې افغانستان پاکستان ته څومره ایکسپورټ کړی دی؟ صرف د 40.87 میلیون ډالر. یعنې دا هم ډیر زیات کم دی. د دې په مقابله کې هغې ډیر زیات د خپل منځ کې په بلیون ډالره کې د هغو حجم دی د ټریډ او ټریډ کوي. د دې په مقابله کې که تاسو وګورئ نو دلته د اپیشل د جابس چې څومره دغه خلکو ته جاب میلاو دي د هغه خو څه ثبوت څه دلایل نشته. خو که موږ وګورو نو په دغه خواوشا کې چې څومره خلک دي هغو ته جابونه شته میلاوي خو هغه جابونه هم ډیر زیات متاثر وي ځکه چې که څو ورځې دغه بارډر کولاو وي نو په میاشتو باندې بیا دغه بارډر سیل وي او بند وي. یعنې دواړه طرف ته خامخا څه نه څه مسلې وي څه مسلې شوي وي د هغې د وجې نه دغه بارډر بیا په میاشتو باندې بند وي. نو که جابونه وي نو هغه هم د دغې وجې نه ډیر زیات متاثره وي. نو دلته موږ دا کمپیریزن کولی شو چې ولې غیر مسلمه دومره مخکې دي په دنیاوي لیول باندې هغو دومره ترقي کړې ده او مسلم کنټریز او بیا دومره یو بل ته نږدې مسلم کنټریز هغه ولې دومره وروسته دي او د دې په منځ کې مختلف مسایل دوی ولې دومره وروسته پاتې کړي دي. که چېرته دا دواړه ملکونه د یو بل څخه وي د یو بل څخه ټریډ وي د یو بل څخه تعلق بهتر وي نو دا به د دغه ملکونو په مقابله کې ډیر زیات مخکې او یو بل به ډیر زیات سپورټ ورکړی وي. خو بجای د دې که موږ وګورو نو دا دواړه مسلم کنټریز په دې ورځو کې لا په یو بل باندې مختلف قسمه حملې هم د دیو جاري دي او د دیو دغه سیستم د دیو د تعلق دومره کمزوری دی نو په مخې ته تلو د ترقۍ په ځای باندې دغه دواړه ملکونه په شاته روان دي او خو زوال ته روان دي.